نوم د څه محمد مشکل ته څه دی ډوکو تبه هم ده څو ورځې وشو 2 جمعې وشو کور کې نور کسان څوک پخته شته شته مشکل ته څه سر د خوږږي چې نور کوم بدن کوم آزاد خوږږي هډوکي مې خوږېږي او زړه مې بوج راځي او دغه ځایونه مې خوږېږي کار څه کړی لاسګاډی چلو لاسګاډی دې نه مخکې دوا کړې ده دې نه مخکې هم د ډاکټرانو ماکټرانو نه کړې قرض باندې دوا یې کوې کوم داسې چانه واخلی شي بس قرض راخیستې او بیا نه وم نیمه جمعه مو وشو د تبه مې نیسي او د املا او چوختې مې هم سره خوږېږي چې د سر مو سره خوږېږي ته به اوس پرېښی که اوس یې نیولی اوس یې پرېښی یم اوس یې پرېښی سر راباندې ګرځي او سر هم راباندې ګرځي کار به نه پرې کړې ښه سمولی یو 2 ورځې ارام وکړه صحیح شوه د وی تلي کې مدا استعمال کړئ چې روډ بشي صحیح واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیره بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درنو ملګرو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د درباب ولسوالۍ اړوند د ګړوکو په قریه کې همدارنګه د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې په قریه کې په دغه 2 قریو کې او د دې 2 قریو خواوشا په نورو ساحو کې هم د وبا مرض راغلی خو لومړی شروع د دغه 2 قریو نه و چې اوس هم په کورونو کې بعضې خلک پراته دي بېوزله او د غربت وهلي خلک په ډنګي بیمارۍ باندې اخته دي موږ د میډیا د لارې حکومت ته هم غږونه وکړل او ډېری مؤسساتو ته هم غږونه وکړل خو هېچا زموږ سره مرسته ونه کړه بالاخره د خیریه بنسټونو او د همداسې شخصي خلکو په مرسته باندې دغلته د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ او د المقدس خیریه بنسټ په منډه تړل او د هغوی په همکارۍ باندې څو ځل فري میډیکل کیمپونه ولګېدل او خلکو ته یې ډېر خیر ورسېدل دا ځل هم د کاناډا د هیواد نه د تورنټو په ښار کې چې د افغانانو ورونو د پیوستون په نوم کومه ټولنه ده هغوی د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ سره $200 مرسته 1,99,000 افغانۍ کېدې د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ په همکارۍ باندې مرسته تر دې ځایه راورسېده او د المقدس خیریه بنسټ د ټول ټیم او د محترمو ډاکټرانو صاحبانو په همکارۍ باندې نن هم دلته یو کیمپ موږ جوړ کړی و چې تقریبا د 200 خواوشا مریضانو ته مفته دوا ورکړه شوه مریضان هغه مریضانو چې هغوی یتیمانانو غرباو په کورونو کې پراته وو د علاج وس یې نه و د شخصي ډاکټر وس یې نه و د کاناډا هیواد د تورنټو د ښار د افغانانو ورونو کومه پیوستون په نوم ټولنه چې ده د هغې مشر حاجي صاحب محمد شریف مومن او ترڅنګ د ټولو درنو غړو نه نړۍ مننه کوو چې دغه مرسته یې وکړه دغه زیار یې ویسته او خپلو افغانانو ورونو سره د نغدي مرسته وکړه او موږ دلته پرې د دوی کیمپ نن هم لګولی او انشاءالله نورو سیمو ته هم په نظر کې لرو چې دغسې مفته دوا ویسو او د غریبو او بېوزلو لاسنیوی وکړو د دې ترڅنګ نن ورځ چې کومو ډاکټرانو صاحبانو موږ سره زیار وویسته د هغوی خبرې هم پر تاسې باندې اورم مخکې تاسې زموږ ویډیوګانې وکتئ چې موږ مختلفو ساحو ته فري میډیکل کیمپونه د دغو ډاکټرانو صاحبانو په واسطه باندې انتقال کړه او د هغه ورونو مرستې چې د بهر هیوادونو نه یې کړې وې په هیواد کې دننه کړې وې چا د دوی مرسته کړې وه چا نغدي مرسته کړې وه او د دغو ډاکټرانو صاحبانو په همکارۍ باندې چې خپلې دواخانې به یې رابندې کړې او زموږ سره یې په مختلفو ساحو کې اړمنو کونډو یتیمانو غرباو ته هغه ستاسې د دوی مرستې ورسولې نن هم یو ځل بیا چې تقریبا 950 کسان مو دغلته راټول کړي وو او د ډکې په سیمه کې مو
د دغو محترمو ډاکټرانو په همکارۍ باندې او د المقدس خیریه بنسټ د غړو په همکارۍ باندې ټولو مریضانو ته دوا ورسوله. دغه ډاکټرانو چې محترم ډاکټر صاحب محمد بشیر، ډاکټر صاحب انیف شینواری، ډاکټر صاحب ضیاء الرحمن شینواری او محترم ډاکټر صاحب حبیب الله شینواری، دغه څلورونه چې نن یوه غټه قرباني ورکړه. ډاکټر ټول عمر د ټولنې خدمت کوي، خو نن داسې بې د چای او بې د اوبو خدمت وکړه چې خپلې دواخانې راباندې کړې وې او په دغه ساحه کې د نارینه او د زنانه او د ماشومانو دپاره دغه ستر بوج په خپلو اوږو واچولو او دغلته زموږ سره پاتې شول تر د مازدیګره. نو د المقدس خیریه بنسټ او د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ ټول غړي د ټولو درنو ډاکټرانو صاحبانو نه مننه کوي او دوی موږ ته د آینده دپاره هم خپل ټټر ډبولی چې په دې ولسونو دپاره به موږ تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. زه ټول نه اول د دوه خیریه بنسټ چې دی د ماما زرغون شاه او المقدس خیریه بنسټ چې دی د دې ډېره شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت کې د غریب ولس لاسنیوی وکړو او مخکې هم دا کړی د لاسنیوی. کله په ژمي کې خلکو ته کوټونه دا شي نه واخلي چې هره وبا راغلی دوی موږ خدمت کړی دی او په هره ټولنه کې د دوی خدمت د ستایلو دی. د ډینګي وایرس چې راغلی دلته د دې خلک چې دي دا ډېر زیات غریبان دي، د دې ډیوریشن تقریبا د 4 ورځو نه واخل تر 12 ورځو پورې. نو دا چې لاړ ټریټمنټ چې د ډېر علاج اوږد علاج لري ځکه چې په دې کې ټمپریچر چې دا ډېر هاي ګریډ باندې نو هغې د لوکولو لپاره دا ډریپ او پرسټامول د شي نه ضرورت دی. نو دغه خیریه بنسټ والا ښه سټنډرډ دوا نه اخیستې وې. ما دا محسوسوله لکه زه په خپل کلینیک کې ناست یم او دوا نه خلکو ته لیکم. نو د دې نه ډېره مننه بیا هم زه مننه کوم چې په خاص سټنډرډ باندې ښه په اوچته سویه باندې دوايي نه اخیستې وي او د غریب ولس ته پیش کړې. خاص کر بس په دویم هغه کې په دویم سټیپ کې زه ډاکټر صاحب حنیف او ډاکټر صاحب محمد بشیر او ډاکټر صاحب حبیب الله څخه ډېر زیاته مننه کوم په چې د سخت وخت کې په خپل کلینیکونه پرېښوده او د غریب ولس په خدمت کې دغه خپل ژوند صرف کړه. تقریبا چې دلته به 400-500 نه زیاتې زنانه راغلې چې موږ یې ویډیو کړی نه شوه او بغیر د بې ویډیو نه موږ دوا ورکړه. تقریبا چې اوس به مې 200 پاتې